خلق ته د خدمت او ستړیاوو بله شپه ده. نن د تل په څیر هوډ دا دی چې بیا هم د شپې لخوا د اړونده سیمې له حالاتو ځان خبر کړي، چمتووالی نیسي او د حوزې له انګړ نه راوځي تر څو د خپلو پوستو او چک پوینټونو نه لیدنه وکړي او خپلو منصوبینو ته په بیا ځلې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه پیام ور ورسوي. نو خلکو سره برخورد څنګه ده؟ خلک برخورد دی چې خلکو رویه هم سمه ده، خلک انشاءالله چې راضي دي. خلک خو راضي دي انشاءالله. کوشش وکړئ توجه مو غواړم چې وروره ټول هېوادوال داسې راضي وي لکه څنګه چې له ورونو نه راضي وي. نو الله تعالی دې تاسو ټولو کارونو خدمتونه الله تعالی خوندور قبول کړي. انشاءالله څه مشکلات نشته ده؟ نه راځي. ملګرو ته خو هم شي مشکلات دي. انشاءالله چې منظمه ده، ملګري عملی عوام خو انشاءالله نه دي په تنګ تاسو چک پاین سره خو نه دي په تنګ؟ نه نه نه. څه دوی کوم خوشحالۍ احساس کوي که نه؟ ټول انشاءالله خوشحالۍ احساس کوي، ټول ملګري احساس کوي. سمه ده، صحیح ده وروره. الله تعالی مو وساتل انشاءالله چې موږ خو وخت تر وخته ګرځو، خو زموږ ټولو ملګرو ته دا توصیه ده چې باید له عوامو سره داسې یو ښه برخورد وکړي چې خدای نه خواسته د دې ځای پیدا نه شي چې یو څوک خفه شي. خلکو سره برخورد څنګه ده وروره؟ بیخي صحیح ده. ماشاءالله الله تعالی مو جوړ لره وروره. نو موږ تاسې د اسلامي امارت مجاهدین باید همیشه لپاره په ښو اخلاقو سمبال اوسېږي. لله الحمد که دا څنګه چې موږ تاسې نه عوام تر اوسه خوشحاله دي، باید له دې نه بعد نور هم ډېر کوشش وکړو چې خلک ورڅخه خوشحاله اوسېږي. نو تاسو کوم مشکل نه لرئ؟ کومه ستونزه شی نه یې؟ انشاءالله چې له خپل وظیفې او خدمت سره راضي یاستئ؟ بیخي راضي یو. الله تعالی مو جوړ لره خوشحاله اوسئ. نو کوشش وکړئ، توجه مو غواړم چې له ټولو عوامو سره ښه برخورد وي او ښه په اسلامي رڼا کې په ښه فضا کې د ورورۍ په فضا کې مو اوسئ. الله تعالی مو جوړ لره. ملي پاڅون مو کړی نن او پرون مو کړی، یو تیار سی کی ولاړ د سبایون مو کړی. ملي پاڅون مو کړی نن او پرون مو کړی، یو تیار سی کی ولاړ د سبایون مو کړی. مرده یوې عقیده یو فرهنګ خلک یو، مرده یوې عقیده یو فرهنګ خلک یو، مړ سر سپارلی د غازي افغانستان. علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستړي مه سئ وروره، ښه یاستئ؟ خیر و خیرات ده؟ صحت مو جوړ ده؟ الله تعالی مو جوړ لره. نو څنګه ده امنیت هم څنګه ده؟ انشاءالله څه مشکلات خو نه لرئ؟ والا خوش راځي جمهوریت کا حال بهترین رحمت میگرده انشاءالله. ډېر ښه، الله تعالی مو جوړ لره وروره. نو انشاءالله مجاهدین تاسو ټولو په خدمت کې دي چې تاسو سره خوشحاله وئ، موږ خوشحاله وو. انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو چې داسې یو زمینه او داسې یوه فضا رامنځته کړو چې همیش لپاره تاسو خوشحاله واوسئ. الله مو عزتمن لره، سلامت شئ. مخې ته مخه 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 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستړي مه سئ، ستړي مه سئ. ښه یاستئ؟ خیر و خیرات ده؟ صحت مو جوړ ده انشاءالله. څنګه د امنیت نه راضي یاستئ که نه یاستئ راضي؟ که نه امنیت خو ښه دی انشاءالله. څه مشکلات خو نه لرئ؟ شپه ورځ چې ګرځئ څه مشکلات خو به نه درته ایجادېږي؟ د چک پوینټو مجاهدین خو به هم نه په تنګوي؟ وضعیت یې تاسو سره څنګه ده؟ ښه رفتار کوي. که الله مو ښه لره انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې نور هم تر دې نه ښه شي او مجاهدین د تاسو ټولو په خدمت کې دي همیش لپاره. کوم مشکلات کوم شی نشته مجاهدینو سره هو قدرمنو لیدونکو، دا د کابل ولایت د 10مې امنیتي حوزې امر دی، څوک چې د خپلې حوزې په اړونده سیمو کې له خلکو سره هم ګوري او د دوی ستونزې او مشکلات له نږدې اوري. دی دغه راز خپل ولس ته د ستونزو د حل کولو ډاډ څرګندوي. ښه یاستئ؟ خیر و خیرات انشاءالله. مشکلات خو نشته ده، الله تعالی مو جوړ لره. څنګه ده څه مشکل شی خو به نه وي؟ د امنیت په برخه کې څنګه ده امنیت؟
عملیات بالکل صحیح ده. موږ خو نن راغلي یو پکتیکا نه اردن راغلو. لار کې بالکل وضع صحیح وه. په لاره چک پوینټونو کې خو چا په عذاب نه کړی. پوښتنې ښه په طریقه باندې څو چا باندې به اشتباه راغله پوښتنه به ځین کوله تذکره به یې غوښتله په ډېر په مؤدبانه شکل باندې. ډېر ممنونه شو. یعنې انشاءالله چې کوم مشکل خو نه و په لاره. دلته خو به مجاهدینو په تنګ کړي نه یاستئ؟ نه. الله پاک مو ښه لره خوشحاله اوسئ. انشاءالله چې مجاهدین تاسو ټولو په خدمت کې دي او څلېرې ساعته دا کوشش کوي چې امنیت تامین شي. الله تعالی دې تاسو هم جوړ لري، خوشحاله اوسئ. نو زموږ مجاهدین خو ټول په دغه دي چې ولس د موږ ده او موږ د ولس یو. نو انشاءالله تعالی چې موږ څلېرې ساعته مجاهدین ټول په خدمت کې دي. الله تعالی مو جوړ لره، خوشحاله اوسئ. ما را میشناسی؟ نه. ما امیر ابزی هستم. امیر ابزی ده. انشالله دیگه خواست برکت. اونا از نامش پیداست که امارات است. ما هم خب همین خوش بودیم که الحمدلله که سلامت باش. خداوند چند قدی؟ کامیابی و انشالله ما در خدمت هستیم و مجاهدین ما همیشه میگرده پیرو از ما. چون چیزی بود انشالله ما در خدمت. میشین عمر صاحب یک چای تلخ که ما نوش کنیم. خیر بینیرم. افغانستان معلوم شو دلتا جهان معلوم شو په هر میدان معلوم شو هر امپراتور تلکوا افغانستان معلوم شو طالب کریم علماء د توریش رنگ خلګیو طالب کریم علماء د توریش رنگ خلګیو مر سر سپارلی د غازی افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بخیر هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر. زنده و سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. چطور است کارتان؟ شکر است الحمدلله. کارتان از وقت یک چیزی خوب شده؟ ضعیف هست مولوی صاحب. انشالله خدا مهربان است از معامله احوال خوب شده یک چیزی. انشالله. چطور است امنیتتان چطور است؟ شکر الحمدلله از امنیت خوش تمام مردم خوش باشن. امنیت درست است شکر. تا چند بجه دکانداری میکنیم؟ دکانداری دیگه میشه که تا 12 شب بشینیم. انشالله احساس امنیت هست. اما چون خستگی و ماندگی و بیکاری در طول روز باز ما را مجبور میسازه که وقت‌تر بسته کنیم. وقتی که خانه میرین انشالله در راه کدام مشکل نداریم؟ نه خالص. برخورد مجاهدین امرتان چطور است؟ بسیار برخورد نیک دارم. حالشان آزاد. بسیار خوب. انشالله ما در خدمت هستیم. تشکر ممنون. شاید مرا نشناخته باش. ما امیر ابزی هستم. خوب بسیار خوب. انشالله اگر کدام مشکلی داشتیم انشالله ما در خدمت هستیم. ممنون. و انشالله کوشش ما همی است که امنیت سرتاسری خوب امنیت باشه و مجاهدین 24 ساعت به خاطر تأمین امنیت هموطنان خود میگرده. انشالله بخیر مطمئن باشه. سلامت باشه. یک دنیا ممنون. تشکر. انشالله خوش هستید. بل خو بیا د شپې په توره تیاره کې زړور مجاهدین په پوره میړانه د خلکو خدمت کوي او هیوادوالو ته امنیتي چوپړتیاوې برابروي. مونږ راوتي یو په دې ناوخته شپه د 11:30 بجې دي. د دې دپاره راوتي یو چک پاین هم اچولی ده د خلکو د امنیت دپاره او داسې نه چې په آینده کې کوم مشکل یا څه پیښه ورته ونه شي. مونږ او تاسې باید کوشش دا وکړو چې د افغانستان د جوړولو لپاره او که هر ځای کې دا مونږ مخکې هغه حالت باید ووینو، دا اوس حالت ووینو چې مونږ مخکې حالت کې څه رقم اوس څه رقم یاستو. مخکې چې مونږ او تاسې ټول سره په خپلو سترګو سره لیدل چې په هر ځای کې وینه تویېدله او همدارنګه ډېر وروڼه سره شهیدان کېدل. نو اوس الحمدلله داسې څه یو پیښه به نه وي شوي تر اوسه پورې چې کله امارت راغلی ده. الحمدلله موږ خره بیا په دې باندې کوو چې هېوادوال نه یې موږ نه یاستو، که هېوادوال یې موږ یاستو. شپه ورځ یوه کړې م ده خدمت دپاره شپه ورځ حاضر یاستو. خلک او چلوونکي چې په لارو تګ او راتګ کوي د مجاهدینو له ښه چلنده خوښ ښکاري او د چک پوینټونو شتون د لا ښه امنیت په راوستو کې اړین بولي. اگر چک پوینت نباشه امنیت تامین نمیشه. ما از چک پوینت 100% راضی هستیم و برخوردش هم ما راضی هستیم. برخورد خوبی میکنه و ما تا حال ما کدام برخورد زشت یا بدی را ندیدیم تا کشور ما افغانستان یک کشوری است که ناامنی و ناآرامی بوده، درسته؟ و به او خاطر مزاحمتش باید مردم تحمل کنه. باید چک پوینت وجود داشته باشه که امنیت مردم
تأمین شود و مردم راحت گشت و گذار بتونه. مرده یوی عقیده یو فرهنگ خلقیو مرده یوی عقیده یو فرهنگ خلقیو. چک پوینت ها بسیار وضعیت خوب دارم، امنیت بسیار خوب میگیرن، مردم های بسیار نیک هستن، بسیار رفتار خوب میکنن با همشهریان. مر افغانانیو مرهم د جنگ خلقیو شب روز رفت آمد میکنیم، موضوع اذیت نمیته و هر جای استاد میکنه چک میکنن، ما راضی هستیم، کار بسیار نیک است. د ولس همکاري د ډاډمن امنیت په خوندي کولو کې د پام وړ اهمیت لري. نو دې ټکي ته په پام سره د کابل په 10 امنیتي حوزه کې د ولس په دریغ همکارۍ دا سیمه له امنیتي پلوه د ډاډ وړ سیمه ګرځولې او د جنایي پیښو کچه یې راښکته کړې ده. الحمدلله امنیتي وضعیت خو د سیمې حوزې مربوط تقریبا دا به درته وایم چې جنایي جرمونه که صفر ته نه راغلي نو له صفر هم کم نه دي. الحمدلله هغه ناخوالې او یا مشکلات چې مخکې ول هغه اوس هیڅ هم نه لرو. نو امنیتي وضعیت الحمدلله 100% بیخي د ډاډ وړ ده، هیڅ مشکل نشته الحمدلله. اوایلو کې خو څه مشکلات و، داسې لله الحمد اوس خلک 100% یعنی تقریبا له نظام سره یو ځای دي، بالکل داسې همکاري کوي لله الحمد. دغه د امنیت په برخه کې څومره رول چې عوام لوبوي یعنی دا ډېر غټه خبره ده. تقریبا د موږ دغه کوم جنایي جرمونه چې کم سوي دي یا ختم سوي دي صفر ته رسېدلي دي دا ټوله په همکاري د عوامو سوې ده. او الحمدلله داسې وخت نه وي چې کوم مشکل یا کوم شی وویني او موږ سره د رابطه ونه کړي. نو الحمدلله د موږ مجاهدین هم په هماغه وخت سره رسیدګي ورته کړې ده تر څو مشکلات له منځه یوسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پیسې صحت مو جوړ ده؟ خیر و خیرات ده؟ وسط ښه کوي، الله مو وساته. څنګه دي کارونه وروره؟ شکر د الله مهرباني ده صاحب، شپه ورځ مې وکړې د ملګرو سره انشاءالله وسیله نشته. مشکلات خو ونه لرئ؟ انشاءالله الرحمن خلکو سره عوامو سره همرویه څنګه ده؟ انشاءالله الرحمن په هېوادوال سره بېخي رویه انشاءالله ښه ده. څوک خو درنه خفه نه وي؟ نه انشاءالله ملګرو ته ټوله روزانه موږ خپلو ملګرو سره جوبه کې 2 ورځې غونډه لرو، هر ملګرو سره کېدو انشاءالله الرحمن ښه توصیه ده. الله مو ښه لره، کوشش کوئ وروره چې خپلو ملګرو سره هماهنګي ولرئ د عوامو لپاره چې تاسو ښه برخورد سره وکړئ. یو موټر چې په چک پاین کې درېږي باید چې سلام ورسره واچوئ او سلمیس ورسره وکړئ، ښه برخورد ورسره وکړئ. بېرته په رخصتولو کې باید چې همدغه رقم ښه برخورد ورسره وکړئ تر څو ټول هېوادوال د نوي تاسې نظام ته ژمن شي او ټول خوشحاله وي او داسې کوم مشکل یا شی هغوی ته ونه رسېږي چې خدای ناخواسته سبب د خفګان د دوی وګرځي. الحاج مولوي عبدالرحیم اجمل د 10 امنیتي حوزې امر د سیمې خلکو ته داسې پیام لري. پیام هم ټولو اوسېدونکو ته دغه ده چې باید له مسؤلین مجاهدینو سره باید همکار واوسي، لکه څنګه چې اوس همکاره دي همدغسې بیا هم له ټولو نه دا توجه غواړو، هغه که ځوانان دي که سپین ږیري دي که ملا امامان دي. البته زه خپله هم له ټولو سره په دا مساجدو کې له وکیل صاحبانو سره له قومي مشرانو سره متنفذینو سره ټولو سره مجلسونه لرم، مجالس لرم، ځوانانو سره او دې ته م تشویق کړي دي او خپله هم دوی دي یعنې د زړه له کومې نه موږ سره صادقانه همکاري کوي. خو بیا هم دا درخواست ده چې دوی نور هم خپله همکاري زیاته کړي تر څو لا ښه امنیت راشي او د امنیت په فضا کې دوی خپل ژوند وکړي. نو دغه هم ترېنه هیله ده. سر سپارلی د غازی افغانستان یو مړ افغانان یو مړ افغانان یو مړ هم د جنگ خلک یو مړ هم د ننګ خلک یو عمر خوشه پیژنه موږ د څنګ خلک یو موږ سر سپارلی د غازی افغانستان یو. جای قلعه فتح است که مربوط به حوزه دام میشه. برآمدیم گزمه پیاده، البته به حساب تامین امنیت هموطنان عزیز ما کدام مشکل ایجاد نشه، کدام خطر تهدیدشان نکنه. ان شاء الله کدام گپیم نیست، خب ما برآمدیم پیاده گزمه.